ننګرهار ولایت مقام بشري سرچینو ریاست له لوري د الډو موسسې په همکارۍ په دولتي ادارو کې ښځینه کارکوونکو سره د چلند او مناسبت کاري چاپیریال په موخه د ټولو دولتي کارکوونکو روزنه پیل شوې. د بشري سرچینو رئیس احمدزی عبدالزی وویل چې له دغه ورکشاپ څخه موخه په دولتي ادارو کې ښځینه کارکوونکو ته د مناسب چاپیریال رامنځته کول، هغوی سره د ښه چلند ترسره کول، تبعیض او ځورونې مخنیوی دی. نوموړي وویل چې هره ورځ په ولایت مقام کې د دولتي ادارو نارینه او ښځینه کارکوونکو ته یو ورځنی ورکشاپ ورکول کیږي او ټولو کارکوونکو ته ښځینه سره د چلند پالیسیانې، مقررۍ، د اساسي قانون مادې او ښځو پر وړاندې تاوتریخوالي مخنیوي قانون تشریح کیږي. هغه زیاته کړه د ورکشاپ پر مهال د میرمنو د ازار او اذیت مخنیوي او د ګمارنو پر مهال په امتیازي نمرو هم خبرې کیږي. د ولایت بشري سرچینو رئیس وویل چې ګډونوالو ته یو ویډیو هم ورښودل کیږي چې پکې په دولتي ادارو کې ښځینه کارکوونکو سره د ښه چلند ټول اصول پکې ښودل شوي دي. تورپیکه یو ضیاګل چې دولتي کارکوونکي او د ورکشاپ ګډونوال دی وویل په ننني ورکشاپ کې مو په دولتي ادارو کې د ښځینو پر وړاندې د ننګونو او محدودیتونو له منځه وړل او د سالم کاري چاپیریال په اړه معلومات وړاندې کړل. دوی ویل که نارینه کارکوونکي له دغه ورکشاپ څخه په سمه توګه ګټه واخلي او په عمل کې تطبیق کړي نو هیڅ ښځینه کارکوونکو ته به د دندې پر مهال کومه ستونزه راولاړه نشي. دوی همداراز د نورو ادارو پر نارینه او ښځینه کارکوونکو همغږ وکړ چې په دغه ورکشاپ کې ګډون وکړي او د معلوماتو څخه په عملي ډګر کې ګټه پورته کړي. محدودیتونه او هغه کاري چاپیریال چې هغه مشکلات چې په د وظیفې په ساحه کې منځته راتل هغه ټول موږ خویندرونو ته واضح کړل. نو د دې په خاطر چې خویندو ته په دولتي اداراتو کې زمینه مساعده شي، باید دغه مشکلات چې نن موږ ولیدل په لیدو کې یارونو ولیدل دا باید د منځه لاړ شي او هغې ته داسې کاري چاپیریال رامنځته کړي چې څو هغوی هلته خوشحاله او مسنون وي. د ښځو نارینه او نقشو او تاوتریخوالیو او په اداراتو کې ازار او اذیتو د ښځینهو په خاطر باندې نو دې کې موږ ته یو ویډیویي فلم وښودل چې په هغې کې د ښځینهو د چاپیریال په اړوند باندې بعضې مسایل پکې ځای په ځای کړي وو چې خو په یو کاري چاپیریال کې په څه رقم ته دا وظیفه اجرا کړي. نو هغې دپاره ازار او اذیت کېدو نو دا ډېر ښه معلومات و چې په راتلونکي کې په ټولو اداراتو کې زموږ په ټولو ورونو باندې دا غږ دی چې دغسې په کاري چاپیریال کې ښه صحیح سهولتونه خویندو لپاره برابر کړي چې تر څو زموږ خویندې وکولی شي چې په ښه فضا کې او په ښه چاپیریال کې د دنده او وظیفه ترسره کړي. د یادونې وړ ده چې په نوبتي ډول به د دې ولایت ټولو دولتي ادارو ښځینو او نارینهو کارکوونکو ته ښځینو ته د مناسب کاري چاپیریال او د دوی سره د چلند په موخه ورکشاپونه ورکړل شي.